د چوړیل قصه ویل کېږي چې په یو ښکلي ځای کې یو کلی و، نوم یې سپین غر و. دا کلی د شنو غرونو ترمنځ پروت و. د اوبو چینې، خوشحاله خلک او مرغان پکې اوسېدل. خلک یې ډېر مهربانه ول، خو د کلي تر شا یو تور غر و چې د چوړیل غر په نوم مشهور و. د غره په اړه د کلي خلکو دا خبره کوله چې هر څوک چې د چوړیل غره ته لاړ شي نو بیرته نه راستنېږي. ماشومان به له ماښامه وروسته وېرېدل او له کور څخه به بهر نه راوتل، نو نیاګانو به یې ورته ویل: زما بچو شپه شوه، د غره خواته مه ځئ، هلته یو چوړیل اوسي. خو په ماشومانو کې یو هلک و، نوم یې ارمان و او ډېر زړور و، مهربانه او د عقل خاوند و. هر چا به خوښاوه ځکه چې تل به یې له خلکو سره مرسته کوله. یو ورځ د ملا صاحب 2 څاروي ورک شول او د کلي خلکو مشوره وکړله. کله چې د کلي خلک راټول شول نو په هغه کې یو سړی و، سهیل نوم یې و او ډېر هوښیار و. دا د چوړیل کار دی چې هره شپه راځي او زموږ څاروي وړي. نو په دې ټولي کې یوه ښځه ناسته وه او هغې وویل: ما د غره تر څنګ د چراغ رڼا ولیده او ښکاري چې هلته یې ځای دی. نو د کلي خلک نور هم ووېرېدل او د کلي مشرانو وویل: هېڅوک به هلته نه ځي، ځکه چې لاړ شي نو ورک شي. نو ارمان په زړورتیا سره د کلي ټولو خلکو ته وویل: که موږ هر وخت وډار شو نو دا چوړیل به هر وخت زموږ څاروي خوري. نو زه به لاړ شم او معلوم به کړم چې دا څوک ده. ارمان چې کله کور ته راغی نو مور یې ورته وویل: زویه ته مه ځه، ځکه چې هغه ځای خطرناک ده. نو ارمان په نرم غږ سره خپلې مور ته وویل: زه به د الله په نوم لاړ شم، زه به ځان سره احتیاط وکم، زه غواړم چې د کلي خلک په امن کې شي. د مور یې له سترګو څخه اوښکې راغلې، خو پوه شوه چې زوی یې زړور دی او ورته یې وویل: زویه ځان سره بسم الله وایه. نو ارمان په ډاډه زړه سره خپلې مور ته وویل: مور جانې ته صرف دعا کوه. نو ارمان له ځان سره چراغ واخیست او په نیمه شپه کې روان شو د تور غر په طرف باندې. چې کله غره ته ورسېد نو ډېره زیاته تیاره وه، خو ارمان ډېر زړور و او په غره کې مخکې لاړ. چې یو ځای ته ورسېد نو یو ناشنا کور یې ولید. ورو ورو د کور خواته ورغی. چې کله کور ته ورنږدې شو او ویې لیدل چې یوه زړه ښځه په دغه کور کې ناسته ده. نو ارمان یې ورو ورو خواته ورغی. چې ویې کتل یوه زړه ښځه وه او اوږده ویښته او ډېر ډارونکی مخ یې و. نو ارمان وډار شو، خو ځان یې ټینګ کړ او چوړیل چې پې پام شو نو ورته یې وویل: ته څوک یې او دلته په دې غره کې څه کوې؟ نو ارمان ورته وویل: زه ارمان یم، د سپین غر له کلي څخه راغلی یم، غواړم چې پوه شم ته ولې زموږ څاروي خورې. نو چوړیل ورته وخندل او ورته یې وویل: ځکه چې خلک زما نه وېرېږي او زه یوازې پاتې یم، او دا ځکه کوم چې خپل بدن اخلم. نو ارمان ورته په نرمه لهجه وویل: چې ته ولې داسې کوې؟ که ته له رحم څخه کار واخلې نو ټول خلک به تا سره مینه وکړي. نو چوړیل په غوسه شوه او ویې ویل: زه رحم نه پېژنم، زه بد پېژنم. نو ارمان په زړورتیا سره ورته وویل: زه له تا نه وېرېږم، زه په خپل الله باندې باور لرم. د ارمان خبرې چې چوړیل واورېدې نو چوړیل غلی شوه. نو چوړیل د ارمان سترګو ته وکتل. ناڅاپه یې زړه نرم شو.
او چوړیل ارمان ته وویل کله چې زه ځوان وم نو خلکو راته ویل چې ته جادوګر یې نو زه یې له کلي نه وشړم نو زه یوازې پاتې شوم نو له هغې ورځې وروسته زما زړه له انسانانو خوږ شو نو ارمان ورته وویل که ته معافي وغواړې نو الله به تا معاف کړي. هر څوک ښه کېدلی شي. کله چې ارمان چوړیل ته دا خبرې وکړې نو د چوړیل په سترګو کې اوښکې راغلې او ارمان ته یې وویل ته لومړی انسان یې چې ما ته د رحم خبرې کوي. دلته د غره لاندې یوه چینه ده، که څوک یې اوبه وڅښي نو زړه یې پاکېږي، خو زه نشم ورتللی ځکه چې زه جادوګر یم. نو ارمان چې دا خبره واورېده ډېر خوشحاله شو او چوړیل ته یې وویل نو زه به درته اوبه راوړم. نو ارمان په ډېر محنت سره هغې چینې ته ورغی او اوبه یې ترې راوړې. نو چوړیل ته یې ورکړې او ورته یې وویل دا اوبه واخله، دا وڅښه او د الله نوم واخله. نو چوړیل د ارمان له لاس څخه اوبه واخیستې. کله یې چې اوبه وڅښلې نو ناڅاپه په یو ښایسته ښځې بدله شوه. نو جادوګره ډېره خوشحاله شوه او ارمان ته یې وویل تا زه له جادو نه خلاصه کړم، نو زه به اوس له خلکو سره مرسته کوم او د هیچا نقصان به نه کوم. ارمان چې دا خبره واورېده نو ډېر خوشحاله شو او ورته یې وویل راځه اوس کلي ته ځو، خلک به تا وپېژني. نو کله چې سبا شو ارمان له هغې ښځې سره کلي ته راغی او خلکو چې ولیدل نو د کلي خلک ټول حیران شول او ویې ویل چې چوړیل څنګه ښځه کېدلی شي. نو چوړیل به د ټول کلي سره مرسته کوله. نو ورو ورو د کلي خلک ورسره بلد شول او د کلي خلکو به یې ډېر احترام کاوه. نو د کلي خلک ډېر خوشحاله وو او چوړیل هم ډېره خوشحاله وه. نو له هغې ورځې وروسته د تور غر نوم یې بدل کړ او د ارمان غر نوم یې پرې کېښود. نو د کلي خلک غټان او ماشومان ډېر خوشحاله ول. نو یو ورځ ارمان له ماشومانو سره ناست و او ورته یې وویل کلونو ماشومانو هېڅکله د چا باره کې بد فکر مه کوئ. که څوک بد ښکاري کیدای شي د ژوند له درده داسې شوی وي چې د رحم او د صداقت له لارې یې زړه تور شي. نو ټولو ماشومانو وویل چې موږ به هېڅکله د چا زړه ازار نه کړو. نو ارمان وخندل. د سپین غر کلی د خوشحالۍ او امن په نوم مشهور شو. نو ګلونو ماشومانو له دې قصې څخه موږ زده کړو چې هېڅکله به د چا زړه نه ازاروي او هېڅکله یو بد انسان له ماشومتوب څخه بد نه وي، خو ځینې وخت د خلکو خبرې یې له خلکو څخه زړه تور کړي. نو همیشه کوشش کوئ چې د انسان زړه درڅخه ازار نشي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسو پورې ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.